کله چې له میدان نه وځئ د پاکستاني لوبغاړو سره سرلنکایي لوبغاړو سره یا هم د بل لوبډلې لوبغاړو سره ستاسې هغه مخکېدنه څنګه وي؟ په ملي لوبډله کې سخت ډېر څوک دی چې خرچه نه کوي. ښاغلی زبید اکبري را سره ناست دی. زبید اکبري هغه څوک چې په وروستیو کې ډېر ښه لوبېږي او د صدیق اتل سره جوړه بیخي فوق العاده راغلی. کله چې ته میدان ته ښکته کېږي داسې ډېر خاموشه ډېر داسې ولې بیخي عادي حالت کې که شپږیزه وې که څلوریزه وې که دنیا په بل مخه اوړي دي، خو کله چې یو ځل اوټ شولې ریاکشن دی ډېر عجبه و. هغه کوم وخت و او څه کیسه وه؟ په ملي لوبډله کې د ملګری کوم لوبغاړی دی چې ډېر ورسره په یو ځای پاتې کېږي؟ اکبر موسازي خپله په کور کې ترکاریانې پیاز یې کرلی دي، شلغم یې کرلی دا ډېر شیان یې پکې کرلي خپل په کور کې. او فضل حق فاروقي دی، بس هغې نه هلکان ټول ګپ شپ ډېر اکثره په نیشنل ټیم لوبغاړو کې هغه دی ټولې تاسو ګورئ چې ډېر ګپ شپي فضل حق فاروقي دی. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو ډېر زیات خوشحاله یم د افغانستان د ځوانو لوبغاړو له جملې هغه څوک چې په دې وروستیو کې ډېر ښه راڅرګند شو چې له امله یې موږ د اسیا ایمرجنګ کپ سیالۍ هم وګټلې او اتلولي ګران افغانستان ته راوړله. بالکل ښاغلی زبید اکبري را سره ناست دی. زبید اکبري هغه څوک چې په وروستیو کې ډېر ښه لوبېږي او د صدیق اتل سره یې جوړه بیخي فوق العاده راغلی لکه رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران. نو له همده سره نن موږ دغه مرکه ځانګړې کړې ده او ده سره به غږېږو. سلام، ستړی مو شئ، په خیر راغلی. سلامونه تاسو ته او ستاسو لیدونکو او اورېدونکو ته مننه. کور ودان ډېره زیاته مننه. لومړی خو درنه د دې مننه کوم چې په دومره مصروفیتونو کې تا ما ته وخت راکړو، را سره ناست یې او څو شېبې را سره دلته خپرونې ته دې وقف کړي دي. خوشحاله اوسئ، مننه کور ودان. د تا نه مننه، له هغه چا مننه چې دغه مرکه یې راته جوړه کړې ده، صدام پاچا، خدای دې هغه هم ونازوي، کور دې ودان خوشحاله اوسي. زبید اکبري له دې به پیل کړو چې کرکټ ته دې مخه څنګه کړه، له کومې ورته راغلې، چا سپورټ کړلې؟ که تاسو وګورئ ما مخکې مې یوه مرکه کړې وه کرکټ ته زما خپله مشر ورور کرکټ کولو، د هغې کله چې کرکټ کولو د هغې نه ما هم خوښ کړو چې زه هم کرکټ وکړم، هغې نه ما هم کرکټ سټارټ کړلو. ښه، لومړیو کې چې یو څوک راځي طبیعي خبره ده چې ډېر د صفر نه پیلوي که نه. کله چې یو څوک راځي یو فیلډ ته ډېر د صفر نه پیلوي، نو د کرکټ صفر بیا زه چې فکر کوم ټینس بال دی، ټینس بال کلیوالي کرکټ یې د هغه نه پیل کړي. ستا دغه پیل څنګه و؟ د ټینس نه و که نه هارډبال نه دې مکمل شروع کړې ده؟ نه، ما خپله اوله کې زموږ په کوڅه کې هلکانو ول کرکټ یې کولو، هماغې نه ما هم سټارټ کړو چې ټینس بال کرکټ مې ورسره کولو. بیا مې کوشش دا وکړلو چې ورور مې هارډبال کرکټ کولو، ما کوشش کولو چې زه باید هارډبال کرکټ شروع کړم او د هماغې رئیس نه ما هم کرکټ شروع کړو. ورور دې راته یادونه وکړه د ورور دې، راته ویلی شي چې ورور دې په کوم لیول کرکټ کړی دی؟ هغه خو د افغانستان د ډیسیبل میبینو نیشنل ټیم کې و او ډېر کرکټ یې وکړلو. د افغانستان نیشنل ټیم هم کړی و، ډیسیبل ورلډ کپ هم کړی و، ایشیا کپ هم کړی و، خو ډیسیبل یې کړي ول. او نوم مبارک یې؟ عبیدالله اکبري وایي. اکبري، بالکل بالکل، ځکه اکبري خاندان دی نو حتمن به اکبري وي. همداسې. ډېره مننه. یو خبره په کرکټ کې ډېره عام هم ده، کله چې یو لوبغاړی راځي یو رقم وي، کله چې یو ځای ته رسیږي سټیج ته رسیږي بل رقم شي. مثال زه ته دا ویلی شم چې ما اورېدلی دي چې محمد نبي یو وخت فاست بالر و، علامه محمد غضنفر یو وخت فاست بالر و، بیا وروسته هغه ته راغلل سپین بالینګ ته راغلل. دا چې کله دې مخکې ټرای کړی چې فاست بالینګ دې کړی وي یا په وروستیو کې بیټینګ ته راوتی یا بیخي دې بیټینګ ته توجه نه یې کړي؟ نه، اوله کې ما خپله لیفټ آرم سپینینګ بالینګ کولو، چې کله کوچ زه ولیدلم هغې وخت کې په ختیځ اکیډمي کې وم او کوچ روزي خان راته ویل چې ته بیټینګ شروع کړه. د هغې نه ما وکړل چې ما بیټینګ شروع کړلو او ما ته مې خپل بیټینګ ښه ښکاره کېدلو، بس کوشش مې همدا و چې بیټینګ وکړم. اوس ځان راته په کومه برخه کې ډېر قوي ښکاري؟ بالینګ کې، بیټینګ کې، فیلډینګ کې؟ هغه اوس خو تاسو ټولو ته معلومه ده. نه موږ ته خو معلوم دی، ځکه وختي ما وویل چې د صدیق اتل سره ډېره ښه جوړه راغلې ده، هغه وړتیا خو ټولې نړۍ ولیدله، خو ستا زړه څه وایي چې په کومه برخه کې ډېر قوي، په ځان دې کومه برخه کې ډېر باور دی؟ ټولو ته معلومه خبره ده چې په بیټینګ کې زه ډېره خواري کوم، ډېر محنت کوم په بیټینګ باندې خپله چې افغانستان ته یو څه وکړم. افغانستان ته یو څه وکړې. او په دغه کرکټ کریر کې داسې څه ستا لپاره سخت دي په کرکټ نړۍ کې چې غواړې چې دا بیخي پکې نه وی، دا نور کرکټ صحیح خو دغه یو مشکل پکې دی چې دا پکې نه وی؟
نه داسې خو به انشاءالله هېڅ شی هم نه وي خو کوشش دا وي چې دغه کله سامان کټ بیګ نه راباسي او بېرته یې بندوي دغه لږ مشکل وي چې ستړی به دا سامان دې ټولی دا لږ مشکل وي دا مشکل وي نه په پریکټس کې ورته څه شی سخت دي کیچ بالینګ یا بیټینګ یا فیلډینګ نه الحمدلله تر اوسه خو ما ته خپله یوه برخه هم داسې سخته نه ښکاري خو ځکه موږ په اکاډمي کې چې کله پریکټس کوو په هر شي باندې بیل بیل پریکټس کوو انشاءالله یو شی هم راته فعلا سخت نه دی یو شی هم درته ډېر سخت نه دی اکبري صاحب ډېره مننه کور ودان په وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ ځوانو لوبغاړو ته ډېره توجه کړې ده او ځوانو لوبغاړو ته ډېر وخت ورکوي تر څو مخکې راشي د افغانستان لپاره ویاړونه راوړي دغه اقدام ته ته په کوم نظر ګوري اول خو د کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه کوم چې په نوي ځوانانو باندې باور کوي او نوي ځوانان هم کوشش همدا یې دا یو لوبغاړي چې په دغسې یو میچونو کې چې د افغانستان د A ټیم یا انډر 19 چې ځان پکې ښه ثابت کړي چې نېشنل ټیم ته پرې راشي بلکل اکبري صاحب ډېره مننه شخصي ژوند ته دې راځو بې له کرکټه نور په کومو چارو بوخت یې بې د کرکټه خو فعلا یو کار هم نشته دی بس همدا کرکټ هم کار دی لګوي په همدې خپل کرکټ کې او خپل محنت کوو چې یو ځای ته ځان ورسوو په خیر ما اورېدلي وو چې په خپل کور کې وړوکی ځای دی دومره سبزي دې پکې کرلې ده رښتیا وایي که نه دا د اکبر موسازي ویلي دي مخکې چمن و په کور کې چمن هم کرلی و پاس تاغبام کې ډېر ښه ځای هم جوړ کړی و همدا هلکان راتلل بس هغو فرشونه پرې هواره ول هغه اوس خراب دی بیخي مې همداسې ساده پرېښی دی ساده دې پرېښی دی یعنې اکبر موسازي دا خبره مبالغه کړې ده او همداسې یعنې هېڅ هم نشته اکبر موسازي خپله په کور کې ترکاریانې پیاز یې کرلی دي شلغم یې کرلی دا ډېر شی نه یې پکې کرلي خپل په کور کې ښه ډېر ښه دی سبزي کرل او بیا استفاده کول دا صحت ته هم فایده لري او په ټوله کې یو ښه اقدام دی چې هر سړی باید وکړي همداسې ده په شخصي ملګرو کې داسې کوم ملګری دی چې ته هر وخت ځان ته یې تنها یې ته هغه ته زنګ وې یا میسج کې راغواړې ګپ شپ ورسره لګې هغه خو تا ته معلومه ده ما ته اکبر موسازی دی او خبیر دی او همداسې څوک چې هلته ولاړ دي همدا هلکان دي او اخواته چې څوک دي هغه دیوال پناه هغه ملګري نه دي هغه ملګري دي ټول خو دا نږدې ملګري دي ما ته خو دې کله میسج نه دی کړی یو بیګا شپې نه علاوه چې تا راته ویلې چې تا ته مې مخکې میسج کړی و په عمان کې مې چې وم میسج مې درته کړی و میسج یې کړی او زنګ مې هم درته وهلی و څه شی دې ویلي و پکې بس چې ما مبارکي درکړې وه چې جواب مبارکي ته بېرته مې درپسې زنګ وهلی و چې د مبارکۍ نه دې ډېره مننه یوه خبره درنو ملګرو هر وخت زه کومه په افغانستان ملي لوبډله کې او په ټوله کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې چې څومره لوبغاړي لوبېږي ټول با اخلاقه او ډېر داسې با ډسپلینه دي با نظمه دي او ډېر ترې نه زه خوشحاله یم خو په هغو کې بیا یو څو ستوري بیا داسې وي چې هغه زما ډېر خوښېږي او اخلاق او د هغو کردار په ما ډېر ښه لګېږي چې یو زبید اکبري دی بل ابراهیم عبدالرحیمزی دی بل فطرت خاورې دی دا درې لوبغاړي زما هغه فیورټ لوبغاړي دي چې د کرکټ نه ورهاخوا په شخصي ژوند کې زه ورسره ډېر پاتې شوی یم او په ما ډېر ښه لګېږي او ډېر ښه کرکټر لري نو له تاسې مننه چې د خپلو ولسونو په منځ کې یاستئ او بیا د ولسونو سره په داسې یو رویه باندې مخ کېږئ چې هغو زړونه درته دعا کوي او خوشحالېږي مننه خوشحاله اوسئ زموږ هم دا کوشش وي چې هر انسان سره باید ښه اخلاق وکړو ښه خبرې ورسره وکړو چې هغه زموږ د اخلاقو نه متاثره شي موږ د هغو نه بلکل ډېره مننه ملي لوبډلې ته راځو په ملي لوبډله کې د ملګری کم لوبغاړی دی چې ډېر ورسره په یو ځای پاتې کېږي اسحاق محمدي دی په ملي لوبډله کې او په A ټیم کې فریدون او وفي ترخیل دی او درویش دی دې هلکانو سره ډېر پاتې کېږم ښه او د درې واړو کې د یو سره به ډېر پاتې کېږي هغه څوک دی هغه وفي ترخیل دی وفي ترخیل د وفي ترخیل یو داسې ښه ځانګړنه راته ووایه چې ته یې ځان ته راکش کړی وفي خو ماشاءالله یو خدا چې کله مثال یو خبر کرکټ نه ورهاخوا په شخصي ژوند کې چې کله ورته یو خبره کې نه درته نه کوي په ژوند کې راته نه ده کړې او که چېرې بار چې ته وتلو که ستړی او که نه یي چې ما ورته ویلې چې وفي بار وځو بس نه یې نه ده کړې راته ولې فریدون داودزی ته نه کوي که څنګه نه فریدون داودزی هم هغه هم ښه دی خو وفي بیا ډېر نږدې را سره پاتې شوی ښه وفي ترخیل نږدې در سره پاتې شوی دی او یو شیطاني درته وکړم چاته یا ما زه ته یو خبره کوم پرونې ما ته ویلې په مرکه کې ما ورته ویل مالې څنګه چلې چا اوټ کړي ولا زبید یو مالې ښه بالر دی وایي بالر نه دی که بالر وی
ما نشي وټولی خو وایي په چې بالر نی او درته راشي نو هغه ذهن دی وایي ټول ګډ وډي بیا یې وټ کړم هغه تا ته د بالر په سترګه بیخي ګوري نه هغه بس وفي ته خپله معلومات دی چې زه بالر یم که نه که بالر نو ما به وټولو ما دا خبره ورته وکړله هغه وایي نه وایي دا کرکټ نړۍ بیله ده نو کرکټ کې وایي داسې حساب وي چې کله بالر ته مخامخ کېږي نو سړي ذهن وایي جوړ وي تیار چې بالر تا مطالعه کړي چې دا بال د دې ان سوینګ کېږي د دې آوټ سوینګ کېږي که نه او یا اب بریکر دی لیګ بریکر دی ګوګلي دی نو چې هر څه کېږي هغه وایي تا مخکې نه مطالعه کړي خو د زبیر وایي بیخي پوهېږو نه کله وایي کوی کوی کې او کله یو شی وږي کله بل شی موږ هم ګډوډ کړي وفي به دا مرکه خپله م ګوري همیشه چې را سره مخامخ شوی دی اوټ کړی مې دی هغه اوټ کړی دی او شپږیزې څونه در باندې والي دي نه شپږیزه خو تر اوسه ما داسې نه ده لیدلی چې شپږیزې را کړي زه اوس ریسرچ کوم که چېرته کم پیدا شول همدغه سکرین کې غاړې دی وراچوم بس صحیح ده به یې واچوه یعنې نشته دی باوري یم باوري یم او څو ځلې به دې اوټ کړی یاره یو شپږ ځل را سره مخامخ شوی دی اوټ کړی مې دی نیټ سیشن کې نه په میچ کې میچ کې به دې نه اوټ کړی میچ کې مې اوټ شپږیزه کې خلاف ودرېدلی وي شپږیزه کې ودرېدلي وو خو ما بالینګ ته نه ولاړ ښه ملي لوبډله کې یو پوښتنه زما ذهن کې ده غواړم چې ستا له خولې واورم که د راشد خان او ګربز ترمنځ د منډې مقابله شي ستا لیدلوری څه دی چې کوم یو لوبغاړی به ګټونکی شي دا ماشاءالله دواړه داسې لوبغاړي وښودل چې یو د بل نه فټ دي او چې اوس زه درته یو ښیم نو بل ته چې ګورم هغه ماشاءالله د هغې نه ښه فټ دی دواړه ماشاءالله صحیح دي دواړه صحیح دي دواړه بیخي او په ملي لوبډله کې تا ته شوخ لوبغاړی څوک ښکاري چې ډېر فضابول کوي ګپ شپ لګوي خپل لوبغاړي دي نه یو څه په ارامه نه او فضل حق فاروقي دی بس هغې نه هلکان ټول ګپ شپ ډېر اکثره په نیشنل ټیم لوبغاړي کې هغه د ټولې تاسو ګورئ چې ډېر ګپ شپي فضل حق فاروقي دی فضل حق فاروقي دی شپږیزه کې یو مرکه ورسره موږ کوله هغې کې وایي مالکه دا کپ تاسې ونه ګټئ وایي تختول خو چا وړي نه دي نو وایي بیا یې تختومه همداسې نو رښتیا هم هغه بې له دې چې د ملي لوبډلې د ملا تیر دی ورسره په څنګ کې یو ښه انسان دی او بیا یو ښه ملګری دی که څه هم کله لوبه وبایلل شي نو ملګرو ته دا بیا ډېر ډاډ ورکوي اطمینان ورکوي ورسره په څنګ کې ودرېږي خندا ټوکې ټکالې هغه ډپریشن چې د ذهن یې هغه وباسي همداسې ده بس هغه کم پرېشر هم چې پي هغه هم پرې ختموي ځان په همدې ګپ شپ باندې ماشاءالله ښه دی او په ملي لوبډله کې شین چای څوک ډېر څکي والا شین چای څوک ډېر شوقي دی سمې شینوار یم ما چې اکثر ورسره پاتې شوی یم د شین چای شوقي هغه ډېر دی شین چای څکلو او یو پوښتنه ته ذهن ته راغله داسې جوابی بیا راته صحیح ده په ملي لوبډله کې سخت ډېر څوک دی چې خرچه نه کوي ګوره دا مرکه ډېره سخته پوښتنه دې وکړه خو او که نیم ځوابې سکیپ کولی هم شي او ځوابو مې درته سخت لوبغاړی چې دی اوس نوي ځانور کې بهیر شاه محبوب ډېر سخت دی بهیر شاه محبوب یو ښه انسان دی یو پرهیزګاره انسان دی هغه سخوالی په خپل ځای خو نور ډېر یو کلاسیک لوبغاړی هم دی او سخا په چا کې ډېره ده چې مصرفونه ډېر کوي په ټولو لوبغاړو کې ده همیشه چې ما لیدلي دي ټولې کوي ماشاءالله بالخصوص یو راته ښیي راشد کینګ اف د ورلډ بس هغه ښه انسان دی بالکل ډېره مننه کور دې ودان بېرته کرکټ ته راځو په کرکټ کې ستا پر کریر باندې غږیږو اسیا کپ دې ولوبو ایمرجنګ او ډېر ښه وځلېدلې د چا تشویق در سره ډېر و د کوچ منیجمنټ او همدارنګه د کیپټن که تاسو وګورئ په ایشیا کپ کې د کوچز او د خپله کپتان ډېر غټ باور را باندې انشاءالله چې ته کولی شي چې ښه وځلېږي او ځان ښه ثابت کړي موږ هلکانو همدا کوشش کولو چې هر هلک ته چانس په هر ځای کې ورتللو زموږ کوشش دا و چې انشاءالله ښه رنځونه وکړو او ځان ښه ثابت کړو بالکل کله چې د لومړي ځل لپاره ته د صدیق اتل سره یو ځای میدان ته ښکته شولې هغه وخت یې زړه کې څه و زموږ خو همیشه همدا کوشش و چې هر ټیم سره به میچ و زموږ د صدیق همدا کوشش و چې ټیم د خاطره به ښه سټارټ ورکوو او انشاءالله چې ما ورته ولاړ یو ټارګټ 200 پورې کېږي 200 پورې کېږي او صدیق درته داسې کله ویلي دي چې زما شاټ لګېږي ته لږ سټاپ شه ما ته وخت راکړه چې زه شاټ ووایم خو دا زما د هغې کمبینیشن د تاسو که وګورئ د دې نه مخکې زموږ سیریز میچونه ول او دوه میچونه ول هماغې کې مې کمبینیشن جوړ کړی و چې کله زما شاټ به لګېدلو کوشش هغې کولو چې ما ته سټرایک راکړي کله چې د هغې شاټ لګېدلو کوشش ما کولو چې هغې ته زه سټرایک ورکړم او که داسې وخت راشي چې دواړو شاټ نه لګېږي بیا څه شی کوئ بس بیا کوشش کوو چې دواړه ټرای وکړو او شاټونه راولو او که اوټ شولې بیا
بس نو کرکټ خو آوټ شته نو خامخا چرانس پسې ځي او ټیږي به هم بالکل کله چې ته میدان ته ښکته کېږي داسې ډېر خاموشه ډېر داسې کولې بیخي عادي حالت کې که شپږیزه وې که څلوریزه وې که دنیا په بل مخه اوړي دي خو کله چې یو ځل اوټ شولې ریاکشن دی ډېر عجبه و هغه کوم وخت او څه کیسه وه د انډیا په خلاف که تاسو وګورئ په هغې میچ کې ریویو نه وه ځکه امپایرانو تړ امپایر ته کال ورکړو د ریویو ما ورپسې ورغلم ویل دې میچ وکړو خو ریویو نیسه پوره په ایشیا کپ کې ریویو نه وه نو تا په کومه حساب باندې ریویو ورکړله بس هغو نور اوس به موږ تړ امپایر ته کال ورکړی دی بس ډیسیژن د هغو دی چې څه کوي اوس هغه امپیران خو یې نه ګوري که نه په پښتو هم نه پوهېږي خپلو کې یو او که څوک یې ګوري دا هم پښتانه دي زموږ خپل دي که نه دا راته ووایه چې رښتیا وټ وي که نه سمه خبره به راته کې که تاسو وګورئ یا ویډیو کې مې ښکاري بال او بیټ کې ډېر غټ فرق و اوټ نو مچ اوټ ورکړو هغه اوټ نه وي نه اوټ نو ما هماغه وخت هم ویلې دا خبره ملګرو ته ما وکړله ډېر ملګري راسره ناست وو ما نور لوبغاړي که لانجه وکړي یا څه وکړي زه شک لرم چې شاید اوټ وي خو زبید اکبري چې دا خبره وکړله زه 100% کې باوري یم چې دا هېڅ کله غلطه خبره نه کوي او احساساتي کېږي نه تر هغه وخته پورې چې د دې په حق کې زیاتې نه شوې نو هغه په رښتیا هم اوټ نه و ته یې اوټ ورکړلې نو نه یوازې ته خفه شولې بلکې ټول افغانستان په دې اوټ خفه شو او ډېر مهم وخت کې ستا وکټه پرېوتله ولا همداسې ده چې زه خپله مال ته کله اوټ یې ورکړلو زه خپله هم خفه وم زمونږ کوشش همدا و چې 210 پورې رنزونه وکړو او انشاءالله رئیساري کړو انډیا په اسیا کپ کې تر ټولو جالب اننګز د کوم یو چې تا دې ډېر خوند درکړی د چا خلاف هماغه د انډیا په خلاف و څومره دې پکې کړي وو 40 رنزونه مې پکې کړي او بالونه څو تقریبا 40 باله مې شاوخوا والي 15 ماشاءالله څومره ښه لوبېدلی موږ خو هغه وخت کې په احساساتو کې ونه پوهېدلو د افغانستان نوم و بس چاکچاک کې به هغه وخت موږ کولې چې کله به شپږیزه لګېدله او څلوریزه لګېدله نور موږ بالونه نه شمارل اوس خو د رښتیا ډېر ښه لوبه کړې وه ډېره مننه په اسیا کپ کې داسې یو جالبه خاطره راته ووایه چې د لوبغاړو منځ کې تېره شوي یا هلته تېره شوي موږ ترې خبر نه یو زموږ دا لیدونکي اوس یې واوري او وخاندي ورته خوشحاله شي جالبه خاطره دا وه چې کله زموږ فاینل و سریلانکا سره او سریلانکا هم ډېر په کمو رنزونو اوټ کړلو او موږ هلکانو همدا کوشش وو چې دا ډېر هلته د ټولو ته چې ما کله کتل داسې بل رقم ول حالات ډېر بل رقم وو اضطراري حالات وو چې کله ایشیا کپ مو ګټلو هر هلک دومره خوشحاله و که تاسو لیدلي ما د خوشحالۍ نه په ژړا هم شولم او سجده مې وکړې اوس الله تعالی نه مې شکرګزار وم چې دغسې یو ایونټ په ایشیا کپ غوندې ایونټ موږ افغانستان ته راوړو ډېر زیات خوشحاله ډېره ستره لاسته راوړنه وه د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې همداسې ده بلکل که څه هم دا زما وروستۍ پوښتنه وه خو بله پوښتنه مې ذهن ته راغله اخري پوښتنه ده تنګېږي به راسره نه له دې وروسته بیا خدای پاماني اخلو کله چې له میدان نه وځئ د پاکستاني لوبغاړو سره سریلنکایي لوبغاړو سره یا هم د بل لوبډلې لوبغاړو سره ستاسې هغه مخکېدنه څنګه وي که تاسو وګورئ که ګروند کې هر یو پلیر مثال ورسره یو رقم یو چې بار وځي مثال ښه مینه او محبت یې هر هلک مثال چې کومه ټیم هلکانو سره یې ملګرتیا وي بس هغو سره ګپ شپ ښه لګوي بیا هغه شی نه وي میدان کې ټول احساساتي خو چې بار وځي هماغه ملګرتیا ورسره وي ټولو سره ډېره زیاته مننه ښاغلی زبید اکبري چې راسره وو یو خبرې اترې دې راسره وکړې د کرکټ اړوند او همدارنګه په شخصي ژوند وغږېدلو هغه څه چې ما غوښتل هغه ټول ما ترلاسه کړل خو که په زړه کې داسې کومه خبره وي چې ما نه یې پوښتلې او غواړې چې د خپلو مینهوالو سره شریکه کړي نو زموږ میک او زموږ کیمره ستا په خدمت کې ده مهرباني نه مننه تا نه هم ټولې پوښتنې دې کور کړلې او د مینهوالو نه هم دا ده همیشه هم په دعاګانو کې یاد ساتئ انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دغسې ښه کرکټ وکړو او ښه رنزونه وکړو چې ستاسو زړونه خوشحاله کړو بس دعاګانو کې مې یاد ساتئ ډېره زیاته مننه کور دې ودان سلامت لره کور ودان درنو ملګرو دا و د افغانستان د الف لوبډلې تکړه او پیلیست وبښونکی ښاغلی زبید اکبري چې دغه ځانګړې مرکه ورسره موږ وکړله په دې هیله چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي زه محراب ګل مخلص اکبر موسازی او همدارنګه مجاهد مخلص ستاسې له درانه چوپړه دم غړي اجازه اخلو هر چیرې چې د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ دا لپاره